السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری انور زمین. ډېره موده پس د خپل یوټیوب چینل نه راغلی یم او ډېر تقریبا 1 سال بعد زه ویډیو جوړوم. تقریبا دور وخت شو او زه نن په دې ویډیو کې ما تاسو لپاره یو میسج راوړی دی چې ډېر خلک په دې دوکه کې پروت دی او ډېرو خلکو سره دا چینل نن سبا وشو. زه خپله نن د قطر نه آنلاین یم، د قطر نه تاسو ته ویډیو جوړوم. نن سبا په ټیک ټاک کې داسې یو څو کسان راوتي دي چې د قطر ویزو په باره کې خبرې کوي چې د قطر ویزا په دومره پیسو ده او په دې طریقه به ورته میلاویږي، داسې او هغسې. نو ملګرو دا بالکل دروغ دي. دې وخت کې قطر کې د ورلډ کپ ایشو د ورلډ کپ سټارټ دی، تقریبا اوس سټارټېږي، لکه د هغې هغه کوم کلاړیان دي دغه دي هغه روان دي او هغې چې کوم کتونکي دي مطلب هغه روان دي، چکر والا خلک روان دي، بالا خلک لپاره روان دي. نو قطر کې بالکل چې کوم شته کسان دي هغه واپس کوي، په چوټۍ باندې کوي چې د ورلډ کپ ته ختمېدو پورې به هغې ته چوټي ورکوي. د هغې نه بعد چې کوم کسان په آزادو ویزو دي هغوی ته د کارونه میلاویږي. نو کابنو کې خو لا پرېږده، کابنو نن سبا کابنه بالکل ویزې نه ورکوي د قطر، داسې ګپ دی ځکه چې دې وخت کې په قطر کې ډېر زیات رش دی. نو داسې قطر قانون چې دی هغه داسې ډېر کسان نه پرېږدي. نو چې کله ورلډ کپ ختم شي، ورلډ کپ نه بعد به انشاءالله بیا د کابنه ویزې کولاویږي. نو هغې نه بعد بیا تاسو ځان له د ویزو کوشش وکړئ، ویزه وکړئ، بیا پرې راځئ. لیکن اوس چې تاسو څوک وایي چې د قطر ویزه ده لکه امید داسې یا هغسې پیسې میسې وهي، نو داسې ګپ دی. بالکل د چا په خبرو کې مه راځئ او انشاءالله چې داسې څه قسم له د هغې نو ما ته کمنټس وکړئ، زه به درله د هغې معلومات درکوم او ما به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.